د کابل ټکی کام وې پاڼې قدرمنو مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. د ځانګړو مرکو په لړ کې مو دا ځل په وروستیو سیاسي او نظامي تحولاتو له وتلي تحلیلګر واحد فقیري صاحب سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسې پام راګرځوو. فقیري صاحب ډېره مننه کوم چې وخت مو راکړ. غواړم د نویو حالاتو په اړه له تاسو واورم. حالات کوم لور ته روان دي؟ د زیرو او که د ناخوالو راتګ ته انتظار وکړو؟ لومړی د کابل ټکی کام ویبپاڼې ټولو قدرمنو مینوالو ته خپل سلامونه وایم. ستاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې د مستقبل په اړه خبرې کول نهایت مشکل کار دی، خو له حالاتو څخه داسې ښکاري چې د کابل رژیم د یو مسلم سقوط پر لور روان دی او زه فکر کوم چې شاید په ډېر لنډ وخت کې یا څو میاشتو کې سقوط وکړي. نو لہذا دغه واقعیت باید ومنو چې د کابل حکومت نور پایدار نشي پاتې کېدلی. دوهمه مسله چې ده هغه دا ده چې څه به پیښ سي، دا بیا هم وایم په موږ افغانانو پورې اړه لري، په طالبانو پورې اړه لري چې هغه راځي چې څنګه دا مسایل سنبالوي. که چیرې دغه شرایط معقول سنبال سي، پر ملي ګټو باندې سنبال سي، زما امید دا دی چې انشاءالله افغانان به سولې ته ورسېږي او د افغانانو دپاره به نوي افقونه خلاص سي. فقیري صاحب، تیر شل کلن جګړیز فصل یا تاریخ رښتیا هم زموږ او تاسې د تاریخ یو مهم باب جوړوي. غواړم ځوان نسل ته ستاسې له خولې آګاهي ورکم. د امریکا راتګ اشغال او که د سولې ټینګښت، دویم دا چې طالبان ترهګر که د ازادۍ جنګیالي. واقعا هم تیر شل کلن تاریخ د لویو ستونزو او غمیزو ډک دی او ځوان نسل باید دغه تاریخ دقیق مطالعه کړي او د دې څخه د عبرت درسونه واخلي. د امریکا په دې کې چې امریکا د عمل کې اشغال کړی دی، په دې کې هیڅ شک نشته او خپل امریکایان هم په دې اقرار کوي، د دې مبصرین په دې اقرار کوي، حتی نظامیان او جنرالان په دې اقرار کوي چې موږ افغانستان اشغال کړی دی او دغه اشغال دی چې وطنونه بمباروي، ښځې وژني، ماشومان وژني. دغه ته اشغال وایي. اشغال نه ښکرونه لري نه لکۍ لري. اشغال دغه ته وایي چې د بل چا کور ته ننوځئ، د بل پردي او د هغوی ښځې، ماشومان او کلي باندې وربمبار کې ښځې او ماشومان یې ووژنې، دغه ته اشغال وایي. واقعا هم دا باید هم ډېر زیات مطالعه سي او د دې څخه لکه ما چې مخکې هم وویله ډېر زیات د عبرت درسونه ځینې واخیستل سي. طالبان واقعا هم د افغانستان په دې شل کلن تاریخ کې د ازادۍ لپاره، د افغانستان د استقلال لپاره ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړي دي او دا هغسې هم د ازادۍ جنګیالي دي. واقعا ټول افغانانو چې په دې د امریکایي اشغال په مخالفت کې درېدلي دي، ټوله د ازادۍ جنګیالي دي، ټوله د ازادۍ مبارزین دي او طالبانو هم په دې برخه کې واقعا هم ډېره ستره ونډه اخیستې ده او ډېره زیاته قرباني ورکړې ده. د طالبانو له لوري روان جګړیز پرمختګ حیرانونکی نه دی؟ من حیث د یو تحلیلګر او څارونکي د دې بري تر شا اساسي رازونه څه دي؟ واقعا هم دا یو حیرانونکی پرمختګ دی. نه یوازې دا چې مبصرین حیران کړي دي بلکې جهانیان هم حق پک کړي دي چې څنګه کېدلی سي چې یوه ډله په دغسې سرعت سره دغو مځکې ونیسي او حکومت کاملا سقوط وکړي په ډېرو سیمو کې. د دې راز زه فکر کوم په دې کې دی، د دغه پرمختګ او دغه د طالبانو په دغه په دې کې دی چې د کابل حکومت عسکر نه انګېزه لري او نه هم د کابل د حکومت لپاره جنګیږي، بلکې د کابل د حکومت د عسکرو اکثرو انګېزه مادي ده، د معاش لپاره جنګیږي، نه د غني د بقا لپاره جنګیږي او نه هم د ملا صالح د بقا لپاره جنګیږي. زما په خپله عقیده دا ده چې روحیاتو ډېره مهمه ونډه لوبولې ده په دې کې او بل دا هم خپله د عسکرو تسلیمي
او نه جنگ دا ښیي چې عسکر هم د دې جنګ خسته سوي دي، د خپلو جنرالانو څخه ستومانه سوي دي او غواړي چې دغه مسله د سولې د لارې فیصله سي. تاسې له امریکایي رسنیو آګاهي لرئ، امریکا لکه څنګه چې په څرګند ډول افغانستان څخه د ستړیا احساس کوي، واقعیت هم داسې دی؟ واقعا هم امریکایان د دې جنګ څخه ستړي دي، د امریکا ولس ځینې ستړي دي، حکومت یې ستړی دی. د امریکې ډېر معتبر پوهنتون چې براون یونیورسټي ورته وایي، هغه په دا اوس کې یو احصایه خپره کړې ده او په هغه کې ویلي دي چې په دې 20 کالو کې تقریبا 11 امریکایي عسکرو په امریکا کې خودکشي کړې ده. دا هغه عسکر دي چې په عراق او افغانستان کې جنگونه کړي دي او دلته راغلي وه، یعنې دا په جنګ کې نه دي مړه سوي. د افغانستان او د عراق په جنګ کې تقریبا 12,000 نفر مړه سوي دي، عسکر مړه سوي دي، مګر د خودکشي تقریبا 10,000 امریکایي عسکرو کړې ده او دا ټوله په دې خاطر سوې ده چې هغوی د هغوی وجدان یې ځیروي، ځکه دغو عسکرو دغه چې افغانستان ته تللي دي او عراق ته تللي دي په دې 20 کالو کې هلته زیات جنایات کړي دي، خلک یې وژلي دي، ماشومان یې وژلي دي، ښځې یې وژلي دي. نو بناء اوس دلته راسې په خودکشي لاس پورې کې، ځکه ژوند ورته بې معنا سوی دی او خپل ظلمونه خپل جنایت په یادېږي. یعنی واقعا هم امریکا د دې څخه ډارېږي چې نه یوازې دا چې په بهر کې یو لوی آفت جوړ کړی دی، دننه په امریکا کې هم شاید دغه عسکر چې بیرته راځي یو لوی آفت ورته جوړ کړي او واقعا هم ډېر ځای کې وژنې کړي دي، ښځې ځینې په عذاب دي، مېرمنې ځینې په عذاب دي. یوې مېرمنې ویلي وه چې زما میړه د شپې راپورته سي، چیغې وایي، نارې وایي او داسې فکر کوي چې په جنګ کې دی، د افغانستان په جنګ کې دی. یعنی واقعا هم د جنګ نه یوازې افغانستان خراب کړي بلکې د امریکې وجدان هم ورخصا او ګنده کړی دی او امریکایان د دغه څه بیریږي چې دغه جنګونه واقعا هم په امریکې په جامعه کې یو لوی آفت سایکولوژیکل یا رواني آفت ایجاد کړی دی. د کابل مذاکراتي ټیم غړی خالد نور په یو شمېر ولسوالیو کې مسلح لیدل شوی. فقیري صاحب دا د دولت ورخطایي که په مذاکراتو نه باور ګڼلی شو؟ زما خپل عقیده دا ده چې د خالد نور او داسې نورو لکه باتور او داسې نور خلکو موجودیت په دغسې مسلح کارونه کې دا ښیي چې دا خلک اصلا په صلح باندې باور نه لري. د دوی عقیده دا ده چې امریکایان باید دلې واوسېږي، دوی باید د امریکایانو په زور خپل کلي، خپل خویندې او میندې ووژني، ماشومان ووژني او د امریکایي اشغالګرانو په څنګ کې ولاړ وي. د دوی لپاره د امریکې د اشغال تګ د مرګ معنا لري، لهذا دوی هیڅ کله نه غواړي چې صلح راسي. د دوی په صلح کې ګټې نشته، د دوی ګټې په جنګ کې دي. دغه قصرونه چې دوی جوړ کړي دي، دغه سرمایې چې دوی ترلاسه کړي دي، دا دوی په صلح کې نه دي ترلاسه کړي، په جنګ کې ترلاسه کړي دي. د استعمارګرانو سره، د امپریالیستانو سره د همکاري په خاطر ترلاسه کړي دي. نو لهذا د دوی لپاره دا د مرګ او ژوند کیسه ده. زه فکر نه کوم چې اتا نور دوستم یا داسې نور د سرکاري جنګ سالاران چې ورته زه ورته وایم دغه سرکاري جنګ سالاران دي، وصولي ته مخه کړي او صلح دې وکړي. د دوی دپاره یوازینۍ ګزینه دغه ده چې وطن پرېږدي او دا وطن افغانان پرېږدي، دوی ولاړ سي نور ملکونو ته او د خپل افغانان پرېږدي چې خپل ملک په خپل آباد کړي. فقیري صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه پاڅونونه د هیواد په مختلفو ولایاتو کې پاڅونونه د طالبانو لخوا د اربکیزم زړې تجربې بیا تجدد وبلل سو. ستاسو په باور طالبان چې 1.5 لک بهرني او 3 لک داخلي مسلح پوځ مات نشو کړای، دوستم عطا او امان الله گذر به مات کړي؟ نه، په هیڅ وجه زه فکر نه کوم چې عطا نور، دوستم، امان الله گذر او داسې نور سرکاري جنګ سالاران دي د طالبانو په مقابل کې تاب ولري، مقاومت دي وکړي. زه فکر کوم چې دا ټوله هسې خوشي لا پیشاپې دوی وایي، هسې خوشي خبرې کوي. په دې خلکو کې اصلا د جنګ روحیه نشته، که یعنی دغه ماته چوسپه ګډه سوې ده، دغه تسلیمي چې موږ وینو، دا ټوله پر دې باندې دلالت کوي چې نور سرکاري جنګ سالاران نشي کولای چې په دې ملک کې حاکمیت ولري. دا چې
واقعا هم دوی حتی د خپلو خارجي ملګرو سره ونه کړای چې طالبان وځپي، نو زه فکر کوم چې کله دوی یوازې پاتې سي، زما یوازینۍ ګزینه د دوی لپاره دغه ده چې فرار وکړي، تېښته وکړي، وتښتېږي. او زه فکر کوم چې اکثریت به وتښتېږي، اکثریت دغه سرکاري جنګ سالاران به نورو ملکونو ته ولاړ سي، فرار به وکړي او افغانستان به پرېږدي. زه د دوی نه د جنګ اراده لري او نه هم نور هغه ځوانان دي او نه هم نه غواړي چې د خپلې پیسې د خپل ثروت په جنګ کې تباه کړي. زه فکر کوم چې دوی به فرار